السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیکی هیلې احترامات او د مینې پیرزونې امید لرم چې ښه به یې. نننۍ موضوع او نننۍ ویډیو د مورنو ژبو په حوالې سره ده، چونکې په ټوله نړۍ کې 21 فروری چې دا د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي او د دې ورځ د مانځلو صرف یو مقصد دی چې د نړۍ څومره هم ژبې دي هغې ته پرمختګ میلاو شي او هغې ته دوام میلاو شي. دنیا کې تقریبا 2000 او 100 نسیوا ژبې ویل کیږي او زمونږ په خوږ وطن پاکستان کې 7 او یا کم و بیش ژبې چې دي دا ویل کیږي. که دنیا ته مونږ یو باغ ووایو چې دا دنیا یو باغ دی، څنګه چې په باغ کې ګلونه وي هغې باغ ته ښایست هغه ګلونه ورکوي، نو داسې د وطن ته د ماحول ته او د زمونږ د دنیا ته دغه ژبې ښکلا ورکوي، د ښکلا ذریعه ګرځېږي. چونکې موږ پښتانه یو، عاجزانه درخواست خپلو پښتنو ته کوم چې خپله پښتو وپالئ، خپله پښتو وکئ او خپله پښتو د نصاب ژبه وګرځوئ. په دې ټپه درنه اجازت غواړم چې زما پښتو زما سرمنده، زما پښتو زما سرمنده او دا نورې ژبې د لباس په شان دي نه. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او د شیر کولو په هیله باندې ستاسو سره شریکوم. د لوی الله په امان.